د خپل سرخيار غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه د خپل سرخيار غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه ښه مومندۍ لونګۍ په سر کا کلندر کېنه مومندۍ لونګۍ په سر کا کلندر کېنه د خپل بیرغ تر سیوري لاندې لکه نر کېنه شل کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره شل کاله جنګ باید چې وکړو د ډوډۍ لپاره که بغاوت یې نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند په دې کافیه باندې نور نه غږېږم زه په تعلیم او تربیه باندې نور نه غږېږم د موسیقۍ او وطنونو دود پر ځای پرېږدئ مکتب بیرغ او د ملي سرود پر ځای پرېږدئ سبا به یې ومنئ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسول دا مقدمه ذکر تیریږي چې دا رئیس صاحب ساجد ډېره مننه چې موږ خپل ځان ته خاص وخت کوم دا پتا په وجه راغلو بهرحال هغه دوستان چې د پښتونخوا د ولایت نه راغلي څوک په بدخشان نه راغلي بعضې دوستانو د خوست نه راغلي یا پکتیکا نه او جوزجان احترامات سلامونه او نیک هیلې ترو راځو چې هغه څه چې تاسو سره شریکوو یوه خبره یادوري ضروري وګڼو چې مشاعره به د دستاربندۍ او د سیاست دواړو نه راوباسو نو یو چا راته ویل چې زه بیا مړ دې شم په هله چې وګورم یو ځلې شملې کابله دلی ارمان یې یوړ هر اوربل شملې دی هغه ژڼې اوس نشته خو کابل شملې دی نارې درته وهمه له کابله که یې اوري تر مور مې کمه نه یي زما ژبې زما خاورې تا ته که سپک ګورم خاورې نو مغول دې شمه تا ته که سپک ګورم خاورې نو مغول دې شمه ټول دې شم ړوند دې شم ګونګې دې شمه شل دې شمه سترګې به یې وباسو چې څوک دې خط و خال لګوي څوک چې د دې خاورې پرتم او استقلال لګوي سترګې به یې وباسو چې څوک یې خط و خال لنګوي څوک چې د دې خاورې پرتم او استقلال لنګوي د بریټانیانو باختریانو مکرمې خاورې زمونږ کفن او اغوستنې محترمې خاورې زما د مور په شانتې خاورې اسویلي دې واخلم درته دې وسوځم ایره دې شم لوګي دې واخلم د شمشیرزونو د ترزونو سر ته بیا خیمنې بیا پوره مشي د زمرو سر ته بیا خیمنې اصیل اشرافو پولساتیا غټ بونډۍ ازویا تر دا غلبیل سینې دې زار شمه ګېډۍ ازویا لکه د ستوري ځلېدې لکه وده چې مړ وي مړ دې شم مړ داسې د مړ شم لکه ته چې مړ وي موږ هغه څوک یو چې په سلو نومه ورنګېدو موږ هغه خلک یو چې وجنګېدو داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې سیاست نشته داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې سیاست نشته چې موږ به بایللی نه وي واخې د هغه څوک چې کم تر کم په خېټه موړ وي د جګړې هغه څوک وېرېږي چې وطن یې جوړ وي شل کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره شل کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره شل کاله جنګ باید چې وکړو د ډوډۍ لپاره شل کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره شل کاله جنګ باید چې وکړو د ډوډۍ لپاره پرنګ ترې لاړو نو زړه چاو دی ویل خو ډېر سخت دی یوسف ضیا صاحب پرنګ ترې لاړو نو زړه چاو دی ویل خو ډېر سخت دی د ډوډۍ جنګ د ازادۍ تر جنګه ډېر سخت دی د تېښتې داغ مې د عالم په سپاره کې نشته
د تیښتې داغ مې د الف با سپاره کې نشته د تاریخ سیال مې بیا د سپکې په کوره کې نشته که دا ګل شوی د بیا په تار او سن ټک وهي خو د غلیم د تیښتې داغ مې پر غمل ټک وهي بې تعلیمه بې هنره خرش او پرشه ژوند دا نه دی وخوره وسکه ډک او تش شه ژوند د سر و مال پر دین قربانول دی ژوند د وږو مړول لوڅ پټول دی ژوند ټومبل دی په نیزو کې د کترې ژوند وهل دی د قارون سره ډغرې ژوند شیرشاه دی ژوند غوري دی ژوند ابدال دی شاه حسین دی شاه اشرف دی ژوند سیدال دی ابا خان دی ملتان خان دی ژوند خوشحال دی رامداد خان عمرا خان دی سید جمال دی اول ګل دی عطا ګل دی ژوند کشمیر دی ژوند منصور برجان سنگین دی ژوند نصیر دی هغوی په خپل او زه په خپل ځان تاوان شوی یم ځان تاوان شوی یم که ما ویلی چې پښتون مسلمان شوی یم البته دا بیتونه شیخ نورالدین هغه ته ډالۍ دي هغوی په خپل او زه په خپل ځان تاوان شوی یم که ما ویلی چې پښتون مسلمان شوی یم زه بیا حیوان یم په څلورې نه په دوو روان یم په پښو به نه یم روان زه بیا په لاسو روان یم زه دا منم چې هم پښتون او هم افغان پاتې یم خو له آدمه تر دې دمه مسلمان پاتې یم زه او زما اهل و عیال دې ترې بار بار قربان شي د محمد تر دین دې مور او زما پلار قربان شي زه او زما اهل و عیال دې ترې بار بار قربان شي د محمد تر دین دې مور او زما پلار قربان شي دا اړوی ما په بل مخ سټه په سټه ښه ده مسلماني بې لوڅوی ما داسې پټه ښه ده اوس تر پخوا راکمه شوې ده الله دې خیر کړي مسلماني اوس شکل شوې ده الله دې خیر کړي اوس تر پخوا راکمه شوې ده الله دې خیر کړي مسلماني اوس شکل شوې ده الله دې خیر کړي هغه ویلې چې تر عمره دې اعتبار خراب شو خو چې په پیر دې سویری وکړو نو کار خراب شو هغه ویلې چې تر عمره دې اعتبار خراب شو خو چې په پیر دې سویری وکړلو نو کار خراب شو چې سویری نه لري غنقا ستوري قمر کیدی شي دا مرتبه بلا تشبیه د پیغمبر کیدی شي د پیړو راسي له شودو سره اوبه ګډېږي مړو په هر یوه خبرو په سترګې نه پټېږي څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی دې ځان مې راته وویل د ځان غم وکړه نور بس دی له خپل ځان نه ورپټ شم لکه شبه ویلې کېږم باور که کابله چې اوس هم پلټل کېږم څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی دې ځان مې راته وویل د ځان غم وکړه نور بس دی له خپل ځان نه ورپټ شم لکه شمه ویلې کېږم باور وکړه کابله چې اوس هم پلټل کېږم د خپل سویرې ته وایم چې مه راپسې ځغله چې اوس هم باوري نه شم کابله نو بیا کله د خپل سویرې ته وایم چې مه راپسې ځغله چې اوس هم باوري نه شم کابله نو بیا کله لکه کابل سوری سوری که پر دا غره نه ومه که په کمبله کې ومړ هغه په زه نه ومه لکه کابل سوری سوری که پر دا غره نه ومه که په کمبله کې ومړ هغه په زه نه ومه که وین لرلی وم نه هر څوک دې راځي لورې ته 2 متره زیاره د تیرې په سر داخل لورې ته زما کابل خوښ دی خو دوی مې له کابله خوښ دي زما دا پټ مسلمانان د زړه له تله خوښ دي یو په خپل علامه اقبال پټ مسلمان مړ شو بل لوی افغان لوی سید جمال پټ مسلمان مړ شو د وخت ثالث عبدالرحمن درته یو وخت ښایم پټ امپراتور پټ مسلمان درته یو وخت ښایم چا په غزل چا په لنډیو باندې ولیکل شي چا په غزل چا په لنډیو باندې ولیکل شي تاریخ د ځینو پر تندیو باندې ولیکل شي که بغاوت یې نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند که بغاوت یې نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند په دې کافیه باندې نور نه غږېږم زه په تعلیم او تربیه باندې نور نه غږېږم د موسیقۍ او وطنونو دود پر ځای پرېږدئ مکتب بیرغ او د ملي سرود پر ځای پرېږدئ سبا به یې ومنئ سبا به یې ومنئ سبا به یې ومنئ خو زور به مو په لاس کې نه وي
بله ورته سبا به ومنئ حضور به مو په لاس کې دی وي تنبل به وي در سره شور به مو په لاس کې دی وي که مو پرېدا پروړه غوبل کړه لما پزه پرې کوي بې له کابله که مو شل کړه لما پزه پرې کوي کمو پرېدا پروړه غوبل کړه لما پزه پرې کوي بې له کابله که مو شل کړه لما پزه پرې کوي د خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه ښه مومندۍ لونګۍ په سر کا کلندر کېنه ښه مومندۍ لونګۍ په سر کا کلندر کېنه د خپل بیرغ تر سیوري لاندې لکه نر کېنه مرګ په پوره دی یو ثانیه به پکې نور رانشي مرګ په پوره دی یو ثانیه به پکې نور رانشي هغه متل دی د کور شپه به مو په کور رانشي ممکنه نه ده چې په شا دې څوک غر وګرځوي خو د تاریخ د ژرندې څرخ به مو سر وګرځوي لویه جرګه راوغواړئ یو پلټنه وکړئ که حکومت کوئ له خلکو نه پوښتنه وکړئ ممکنه نه ده چې په شا دې څوک غر وګرځوي خو د تاریخ د ژرندې څرخ به مو سر وګرځوي لویه جرګه راوغواړئ یو پلټنه وکړئ که حکومت کوئ له خلکو نه پوښتنه وکړئ تر شا لښکر نه ګرځوي خو له خپل ځان ډېر وي باز که دښمن دی خو د باز هم دښمنان ډېر وي شپون کرامه ساتي خو ځان هم پر امو ساتي شپون کرامه ساتي خو ځان هم پر امو ساتي دې کې لیوان ګرځي رمه دې له هغو ساتي تعجب دی چې د ویښې مور نه غلا کېږي دا ناول و نه آخر داسې به باج بیا کېږي بس د زړه صبر درته غواړو قدردان یابئ بل وي لړلی غېږ ته دراوړو ناندان یابئ د پښتونخوا زلمیا تا ترکمنوال لاندې د پښتونخوا زلمیا تا ترکمنوال لاندې پرلا پسې مو تاوان وکړ د تاوان لاندې ما چې بل ووژلو یا مې ځان وژنه وکړه ما خو د دین خاورې او ژبې نه ساتنه وکړه ها د بابړ شهیدانو که پرون شهید دی که د لاریون که د زندان دی که څوک نن شهید دی واویا کاله کې مو خپلې ککرۍ ماتې کړې واویا کاله کې مو خپلې ککرۍ ماتې کړې و څلوېښت کاله کې مو دوه امپراتورۍ ماتې کړې نه دم تعویض او نه زیارت و نه مدد ماتې کړې دا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې نه دم تعویض او نه زیارت او نه مدد ماتې کړې دا تشدد او که عدم تشدد ماتې کړې څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل وران شوی 200 کاله کې نوي ځلې کابل وران شوی څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل روان شوی 200 کاله کې نوي ځلې کابل روان شوی سړک ښوونځی برېښنا روغتون له استقلال نه قربان لاک غلامان د اکبر خان د تورې او ډال نه قربان نور د عدم تشدد دا لیبرارۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي د دښمن دا ککرۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي تپایږي زلمیا تا ترکمنوال لاندې پرلا پسې مو تاوان وکړ د تاوان لاندې ما که بل وژلو یا مو ځان وژنه وکړه مونږ خو د دین خاورې او ژبې نه ساتنه وکړه ها د بابړ شهیدانو که پرون شهید دی که د لاریون که د زندان دی که څوک نن شهید دی واویا کاله کې مو خپلې ککرۍ ماتې کړې و څلوېښت کاله کې مونږ دوه امپراتورۍ ماتې کړې نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې دا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل روان شوی 200 کاله کې نوي ځلې کابل روان شوی سړک ښوونځی برېښنا روغتون له استقلال نه قربان لاک غلامان د اکبر خان د تورې او ډال نه قربان نور د عدم تشدد دا لیبرارۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي د دښمن دا ککرۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي تپایږي یوه بلاوې درته دوه شه یوه بلاوې درته دوه شه د بېګتون په کور دی شپه شه زاړه زخمونه دې تازه شه غزنه اسپه دې ړنده شه څومره په تېښته دي خپل مرګ ته رسوي څومره په تېښته دي خپل مرګ ته رسوي غم که د لوی وي که د اوړکي غم که د لوی وي که د اوړکي هېواده غم په دې ما زور کې ما به په خپل سر باندې موړ کې رامداد دی دا وارې خدای
دوباره په پته جنگ ومړ شي که دوباره په پته جنگ ومړ شي جماعت دلای پل دې سکر وي جماعت دلای پل دې سکر وي تخت کابل خار پېښور وي تر څنګ د سر خوشحال شاعر وي سیدال ناصر دې سر لښکر وي تر اصفهانه به بیا وکړم غورځنګونه تر اصفهانه به بیا وکړم غورځنګونه